Dai kam nisi ورشي څور غواړي رال ریم سندرال کاټي راوړ واجد هم تو ده check up with د پښتونخوا د کوټې دلته راغونډ شوي مشرانو ځوانانو وروڼو دا نن چې دلته موږ د پښتونخوا د وینې د زیرمې چې ورته په انګریزي کې پښتونخوا بلډ بینک وایي د دې افتتاح کوو دا په څو رنګ زموږ دپاره انشاءالله ډېر لوی اهمیت به ولري یو طرف ته دغسې زموږ د کام دپاره زموږ د کام د ناجوړانو ناروغانو دپاره همیشه د وینې ضرورت او هغه وینه موږ بیا بالکل موږ د پښتونخوا وطن پارټۍ پښتونخوا ملي پارټۍ ځوانان همیشه ناروغانو ته ورکوي او دا ضرورت زموږ د کام همیشه دپاره شته نو د دې دپاره دا کار منظم کولو دپاره دا ضروري وه چې موږ د دې دپاره یوه زیرمه جوړه کړو چې همیشه دا هلته وینه خلکو ورکړې وي او همیشه پر موقع پرته وي هغه وینه جمع وي زیرمه وي او بیا چې هر وخت ناجوړه ناروغه پیدا سو نو پر ځای د دې چې دی یو بل ځای په کوڅو کې ګرځي فاستونه کوي مجبوره وي هغه نور مشکلات مریض ناجوړه ناروغه په خطره کې وي او هغه وینه نه پیدا کېږي د هغې دپاره دا زیرمه یو دی ورشي پر موقع باندې خپله وینه واخلي یو دا یو ډېر غټ بنیاد دی چې
پر مخ باندې او بل بیا نن د وینې د ورکولو دپاره هغه د ټول انسان په خدمت کې نن بیا بالخصوص کومه خبره چې موږ ته راپېښه ده هغه د عراق هغه جنګ دی چې نن پر انسانیت باندې سامراج هغه امریکنو هغه انګریزانو هغه فرانسیسیانو شروع کړی دی چې کم از کم نړۍ انسانان دوی له 400 کلو څخه په وینو لړلي سم تاریخ راواخلئ 400 کاله انسانیت چې په وینو لړلی دی د دنیا لوی لوی جنګونه دا د دغو شیطانانو انګریزانو فرانسیسیانو امریکنو او د دوی لاسپوڅو چې په هر قوم په هر ملت په هر رنګ په هر نسل کې دي نو هغه نن بیا پر دنیا باندې پر عربو باندې پر ټولو مسلمانانو باندې پر ټول انسانیت باندې یو بیا یو خونړی جنګ سامراجي جنګ استعماري جنگ شیطانی جنگ مسلط کړی نو په دې کې د ټول موږ بالخصوص د پښتونخوا د خاورې زموږ ملت ټول موږ لر بر افغان هغه کې زموږ ټول وروڼه قومونه لکه هزاره لکه نور دا ټول د پښتانه د افغان داسې دي اول د دوی دا ذمواري جوړېږي چې په دغه جنګ کې موږ د عراق کومک موږ د عربو کومک دا د دوی سره کومک دا له انسانیت سره کومک دا له موږ له ځان سره کومک نن د امریکنو د اسرائیل لپاره د دنیا د نور خپل مابین کې د دې عربو د شتمنۍ د تقسیمولو لپاره د عربو د دولت د تقسیمولو لپاره د عربو د پټرولو د تقسیمولو لپاره بیا جنګ شروع کړي او هم په هغه کې نن استعماري پنجاب او هغه نواز شریف هم په وجنه ورلږي د انسانیت چې کوم ظالم قوتونه دي چې ما خبره وکړه او تکراروم یې چې له 400 کلو پر انسانیت لوی تري د دنیا جنګونه د دوی له لاسه پر دا دنیا 400 کال چې کوم ظلم سوی د دوی له لاسه سوی دي نن بیا دوی جنګ کړی دی نن دوی بیا هلته ورغلي دي نو په دغه جنګ کې دا زموږ ذمواري جوړېږي د پښتون قوم د محکوم افغان د آزاد افغان د تمام نورو محکومو ملتو د انسانیت لکه بلوچ سندای پنجابی ولس او تمام دنیا قومونه لکه فارس لکه د افریقې قومونه د ایشیا قومونه د یورپ قومونه د دغو فرق جوړېږي د امریکې قومونه د دغو فرق جوړېږي چې د انسانیت دپاره په دغه جنګ کې د عراق امداد او دا امداد یوازې په دغه شکل کې په وړ شکل کې نه په کار دا دی چې په سیاسي محاذ باندې په کار دا دی چې پر فوجي محاذ باندې په کار دا دی چې پر اقتصادي او معاشي محاذ باندې په کار دا دی چې پر اخلاقي محاذ باندې دا کومک لیکن نن موږ ډېر افسوس خبره ده چې موږ د عراق امداد نه کوو د عربو امداد نه کوو لکه تاسو بېګالې اورېدلي صدام حسین بیا اپیل وکړ تمام عربو ته تمام مسلمانانو ته تمام انسانیت ته چې تاسو کومک وکړئ په دې جنګ دا د انسانیت له خوا څخه جهاد دی د مسلمانۍ څخه دا جهاد دی د ظلم خلاف نو موږ بېرته دا خبره تکراروم دا جنګ کې کومک پکار فوجي کومک پکار دی مادي کومک پکار دی سیاسي هر قسم دا ګډ د سیاسي حصه ده دا کومک پکار دی لیکن دا دی کم از کم اسلام آباد دا کومک نه کوي بلکې د فرعون له طرفه د نمرود له طرفه د شداد له طرفه د ظالمانو له طرفه چې دی د ابو جهل له طرفه د ابوالهب له طرفه نن د اسلام آباد فوجونه هلته راغلي نو موږ پښتونخوا ملیوان پارټۍ پښتونکام نور وروڼه زموږ قومونه موږ په خپله باندې دا اپیل کوو ټولو ته چې کومک وکړي او نور کومک هغه دا وخت موږ د هغه کمزوري کومک کوو دا پښتونخوا د وینې زیرمه دا پښتونخوا بلډ بینک دا هغه زموږ کمزوري کومک چې موږ کم از کم هغه په میدان جنګ کې سي کم خلک جهاد کوي جدوجهد کوي
د عرب دپاره یې کوي، د عراق دپاره یې کوي، د انسانیت دپاره یې کوي، زموږ دپاره یې کوي. هغو ته کم از کم موږ دومره وینه ورکړو چې په هسپتال کې دوی چې که زخمي یعنې ژوندي راورسېږي او دوی ټپیان وي، دوی زخمیان وي، دوی ناروغ وي، نو کم از کم موږ وینه ورکړو. دا زموږ هغه زه به دا وایم لفظ استعمالیږي حقیر د دوی دپاره کومک دی. ډېر ناچیزه کومک دی، لیکن بیرته موږ په دې خبره خوشحاله یو. هغه د بلکل هغه د نمرود والد خبره او د حضرت ابراهیم علیه السلام خبره چې هغه اور پر بل و، نو هغه یو مرغۍ وه، هغه چڼچڼه وه، هغې به په خپل مشوکه کې یو څاڅکي اوبه ورچول هغه اور ته چې هغه اور سوړ شي. موږ خپله باندې دا هغه د چڼچڼې د هغې مرغۍ هغه یو څاڅکی دی په هغه کې کوو، په دې جهاد کې ځان شاملوو د انسانیت دپاره، د عربو دپاره، د مسلمانانو دپاره. نور ورو مجلسونو خو په دې حواله ډېر دي. په هر صورت دا زموږ د پښتونخوا د وینې زیرمه به انشاءالله ډېر تاریخي رول ولري. او په دې خبره کې لکه مخکې چې ما وویلې نور تمام بحر دنیا ته مداخل کوو، قانونو تعبیل کوو چې هر قسم کومک لرو. نو په دې کې دلته د پټې ځوانانو دا یعنې د امور موږ سره کوو او هغه موږ یو خپل خلک، موږ نو د پښتونخوا خاورې خلک دلته نورو تنظیمونو کومک کړی دی. پر دې باندې موږ ډېر شکریا ادا کوو او موږ دا وایو چې دا باندې پکار دي چې نور دا کومک منظم سي او نور دا کومک بې لوسه سي، بلکل بې غرضه سي. او د دې کې خاص توګه دا پښتونخوا د وینې دا چې کوم زیرمه ده د دې تنظیم او د پښتونخوا ملیون پارټۍ ځوانان پیسو د پارټۍ نورې یونټې پکار دي چې د تمامې علاقې له تنظیمونو څخه کومک واخلي. او یوه خبره ده، تاسو به خبر یاست، په دې کې داسې ډېر شان چې هغه څه ورته وایم ټکنیکل اړخونه لري. کڅوړې غواړي د وینې خاص قسم، شکنې غواړي خاص قسم، بیا دا زیرمه کول یعنې داسې یخځای غواړي، فریج غواړي. دا د دې خپل یو حساب دی. په دې کې چې دی مالي امداد، په دې کې د دغو شانو مختلف سوشل تنظیمونه دي، ټولنیز تنظیمونه دي. هغه تنظیمونو څخه موږ دا هیله لرو چې دوی که نور نه هغه کڅوړې ور پیدا کړي، هغه ستنې ور پیدا کړي په دې شانو باندې، هغه ټکنیکل دلته زموږ ډاکټران ملګري ور پیدا شي. هغه شان چې دي هر څوک ته خپل وسه پورې میډیکل سټورونه دي، نورې ادارې دي، دا کومک وکړي وکړي. بیا دا کار نه دی ګران، بیا الله تعالی اسانوي. موږ ته هغه نصرت د الله تعالی همدغه دی چې تاسو ټول کومک سره وکړئ، بیا د قدرت نصرت له تاسو سره. په هر صورت موږ په خپله باندې زه به دا وایم چې داسې موږ بوش، اسرائیل، سعودي، دا ټولو دپاره زموږ ناره ده برباد. بوش برباد، سعودي برباد او اسرائیل صهیونیان، دا ټوله سعودي صهیونیان، امریکي صهیونیان، فرانسیسي صهیونیان او انګریزي صهیونیان، دا ټول د صهیونیت دپاره د اسرائیل دپاره دا خدمتونه کوي. د دغو ټولو دپاره زموږ د برباد ناره ده. او په دغه کې خپل کومک وکړئ. تاسو دپاره زموږ د دعا ده چې خدای تعالی تاسو کامیابه کړي او بریالي م کړي په دا دواړه اړخه کې، هم د عراق ته خدای تعالی فتح ورکړي او هم آینده دپاره زموږ دې غریب قام دپاره د وینې زیرمه محفوظه زیرمه تیاره شي. ستاسو د ټولو په دې کې ډېره مهرباني. انا تقول له شغله راځي زو روان یالته وینو
بس هاي بس صبرا مراج طب انا اليوم دم كنت ده يبقى مطلب ده بالزباحات وروايه بس كده لا كده موضوع الشخصيات من الورق كلها